د وردګو ولایت د اختریزو د دودونو څخه یو هم د صدرې دود دی چې یوه ورځ مخکې د څخه وړکي او هلکان ورسره ټولېږي او کور په کور ګرځي، وړو پیسې ټولوي، چې اوس هم په بعضو کلیو کې دا رواج شته دی. بل رواج چې دی هغه د نجونو او د ښځو د لاس رکول دي، چې د عید په شپه باندې دی ټول ورسره ټولېږي، لاسونه سره کوي او نران چې دي هغه بیا لمبې کا، چې فعلا اوس وخت کې وردګ ولایت کې لمبې نشته او دا رواج د منځه تللی دی. خو په پخوا وختو کې به د سړیانو ټول د ورځې به یې دغه خسونه راټولول او د شپې به یې هغو ته لمبې بلولې، چې دا هم یو د پخوانیو دودونو څخه دی. د موږ په غزني کې خو تر اختر مخکې د ناوې کور ته او د زوم کور ته د اختر د مبارکۍ په نوم باندې جوړول وړل کېږي او له هغه وروسته د اختر په ورځ باندې سهار لمانځه وروسته په کلي کې چې دي خلک د خپلو کلیوالو کورو ته ورځي او له هغه وروسته بیا د کلي نجونې هم دغسې د یو بل کورو ته ورځي او د اختر په 3 ورځو کې بیا د خپلوانو کره او د یو بل کره سره ورځي او دغسې د اختر ورځې تېرېږي. د نوې ناوې اختریزه ډالۍ یا هم په کندهاري اصطلاح چې موږ ورته جوړه وایو له ډېرو پخوا زمانو څخه په کندهار کې رواج لري. کله چې د نوې ناوې لومړی اختر وي په خپلې خسرګنۍ کې، نو د مورګنۍ یا هم د پلرګنۍ لخوا څخه دې ته یو اختریزه ډالۍ ورکول کیږي، چې په دې کې د ناوې زوم کالي، د دواړو د فیشن سامان، چپلکي یا بوټونه د زوم، کورتۍ او نور ډیر سامان پروت وي. دا جوړه هر کورنۍ تر خپله وسه پورې ګوري، هر څومره چې وس وي هغومره شان دغه ناوې تور ته تیاروي. د پکتیا ولایت بیا خصوصا د ځاځي ولسوالۍ د اختر د رواجونو په باره کې چې غږیږم، نو یو رواج چې ما ډېر خوښ دی او ما ذهن ته رسي هغه د ډیوو بلول دي. دا چې کمرنګه شوی دی ځینې دلیلونه لري، یو خو خلکو کې مخکینۍ مستي نشته، بل دغه د پکتیا او د ځوځیو لوړ جګ غرونه چې دي اوس مغاسې ډک نه دي د ونو نه، نو شاید یو دا دلیل وي چې هغومره پخوان چې مخکې ډیوې بلېدلې اوس نه بلیږي.